سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، زه جاوید صفا یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې موضوع د نن ورځې موضوع چې دا هغه د یو کلنې قبولۍ په هکله ده. یو کلنه قبولۍ کله موږ او تاسو ته راکوي؟ یو کلنه قبولۍ هغه وخت موږ او تاسو ته راکوي چې کله زموږ او تاسې کیس رد سي، منفي موږ واخلو. منفي مو چې واخیستله موږ او تاسې هغه د مهاجرت حق چې دا د مهاجر پیژندلو حق هغه له منځه ځي. بیا موږ او تاسو ته یو کلنه وکیل کموي وکیل بیا هلته انتراک کوي او هغوی دا هڅه کوي چې تاسو ته یو کلنه واخلي. یو کلنه په هغه صورت کې تاسو ته درکوي چې ستاسې په هیواد کې جنګ یا تاسې هلته ستونزې ولرئ او هلته کورنۍ جګړه هم جریان ولري او د بیرته لیږلو چانس مو ډیر کمی. نو په هغه صورت کې تاسو ته یو کلنه درکوي. شوتس ورته وایي چې تاسو ته بشر دوستانه یو کلنه درکوي او هغه یو کلنه چې دا بیا کله چې تاسې ژبه زده کوي، کار پیل کوي، سپین کار وکوئ، دولت ته چې دا تاسې مالیه ورکوي، نو خپل کور ولرئ، د دولت نه پیسې وانخلئ، نو په هغه صورت کې بیا د یو کلنې له په ځایه بیا تاسو ته 2 کلنه ویزه درکوي. 2 کلنه ویزه چې کله ته تاسې درکړه او تاسې 15 کاله دلته پوره سوي، نو بعد هغې نه تاسې کولی شئ چې د دایمي اسنادو دپاره هم اپلای وکوئ. دایمي اسناد هم تاسو ته درکول کیږي. نو دایمي اسناد په هغه صورت کې درکول کیږي، بیا هم همدغه شرایط لري چې تاسې باید د 3 میاشتو د کار هغه ولرئ، لون اپریشنونګونه ولرئ، هغه دلته ورکوي. تاسې سوسیال فشغون تحویل کړی د 3 میاشتو او بل دلته مو جنګ نه کړی او بیاینس ولرئ او نور هغه کم هغه چې دا د دیزی لیبن ان ډوچلند د هغه اسناد ولرئ. هغه 310 سوالونه چې دي هغه چې تاسې ولرئ او هغه تاسې د 15 کلو نه وروسته اوسلنډر بورډې ته تسلیم کوي. اوسلنډر بورډه بیرته ستاسې اسنادونه کنټرولوي او اسنادونه چې کله کنټرول کړه، دا پروسه مخکې تقریبا د 4 نه تر 6 هفتو پورې وخت نیو. اوس ډیر زیات بیروبار ده، نو خلک ډیر دي، د ډیرو خلکو وخت چې د 15 کاله پوره سوي دي، نو ټولو خلکو انټراکونه کړي. د دې تقریبا د 10 میاشتو پورې کال پورې وخت نیسي. خو هغه دوستان نه خفه کیږي چې د هغوی یو کلنې ویزې اخیستې دي او هغه یو کلنې ویزې هم تاسو ته په افغاني پاسپورټ باندې درکوي. په افغاني پاسپورټ باندې چې کله تاسې یو کلنه ویزه ختمه سي، تاسو بیا 2 کلنې ویزه درکوي. نو بعد هغې نه کولی چې تاسې که 15 کاله پوره کیږي نو انتراک وکوئ. او بله هغه ملګري چې دلته ردې خوړلی ده او ډولډونګ لري، هغې کولی شي چې اوسپیلډونګ وکوي. اوسپیلډونګ چې کله پای ته ورسیږي نو هغې ته هم 2 کلن اسناد ورکوي، کاري ویزه ورته ورکوي چې کله دی هغه کوم شرکت کې چې دی اوسپیلډونګ کړی ده هلته چې قرارداد واخلي. دا مهمه نه ده چې په همغه شرکت کې د قرارداد واخلي، که کوم بل شرکت هم ورته کاري قرارداد ورکړه نو دی کولی شي چې هغه اوسلنډر بورډې ته ویسي او هلته د هغه دپاره انټراک وکړي کاري ویزې دپاره. نو بیا هم تاسې ته ستاسې افغاني پاسپورټ ضروري ده. هغه پاسپورټ بیا تاسې راوړئ اوسلنډر بورډې ته ورکوئ. نو هغه هم تقریبا د 4 نه تر 6 هفتو پورې وخت نیسي چې تاسو ته ویزه ووهي. بعد هغې نه دا کیږي چې تاسې 15 کاله دلته کار کړی یا دلته اوسېدلی یاستئ، تاسې بیا هم کولی شئ چې د هغه دپاره انټراک وکوئ د دایمي ویزې دپاره. که چېرته ستاسې 6 کاله کیږي، ژبه مو ښه زده او کار مو کړی، د دولت نه 1 روپۍ نه اخلئ، نو تاسې بیا کولی شئ حتی چې د تابعیت دپاره، د الماني تابعیت دپاره دلته اپلای وکوئ او هغه هم تاسې واخلئ. خو هغه لږ غټه پروسه ده، هغه وخت زیات نیسي. هغې 6 میاشتو پورې وخت درکوي تاسو ته چې په دې 6 میاشتو کې دا کارونه ستاسې کیږي. خو شاید په 3 میاشتو کې وسي، 2 میاشتو کې وسي. خو اوس ما ویلې چې د ډیرو خلکو تقریبا 6 کاله 8 کاله پوره سوي دي. ډیری خلکو دلته هغه کړي دي، پیشنهادونه یې کړي دي د اسنادو دپاره. نو دا خلک ټول په انتظار کې دي. نو هیله د هغه ملګري چې هغه نه لري، یو کلنه ویزه اخیستې ده او هغه
بورس واکونه چې ورته وایي لکه زمونږ او تاسې د زیږېدو کارتونه چې هغه تولد کارتونه چې ورته وایي هغه باید د سفارت نه واخلي یا قونسلګرۍ نه. هغه ډیره ضروري ده. هغه باید ځان سره ولري. هغه چې کله تاسې بیا تمدید ته ځئ نو هغه د تاسې نه غواړي بیا تاسو ته 2 کلنه ویزه درکوي. هغې نه وروسته چې هغه ولري نو کولی شئ چې تاسې د 15 کلونو وروسته د دایمي اسنادو دپاره هم انتراګ وکوئ. که بله کومه پوښتنه لرئ نو هیله ده چې کمنټونو کې لاندې راڅخه وکوئ. نو زه به هڅه کوم چې تاسو ته معلومات راټول کړم. دا معلومات هغه معلومات دي چې په انټرنیټ کې خاصه توګه باندې نشئ پیدا کولی. دا داسې معلومات ما راټول کړي دي چې هغه خلکو نه ما پوښتنې کړي دي چې هغوی دغه تجربه کړي دي، دغسې اسنادونه اخیستي دي او بیا هغوی دویم ځل دپاره دریم ځل دپاره اسناد تمدید کړي دي او یا یې دایمي اسنادو دپاره اپلای کړې ده. دا ټول ما د هغه خلکو نه پوښتنه کړې ده، د هغوی سره ما ناسته کړې په دې باره کې. نو دغه معلومات ما راټول کړي دي او له تاسو سره مې شریک کړه. بیا هم که پوښتنه وي نو هیله ده چې راڅخه وکوئ. ویډیو شیر او لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ د نورو معلوماتو دپاره. نو تر بلې خپرونې پورې یا بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم. الله مو مل ساتي.